بغداد تراشا ویلوزگار نیم یو رزی لراشا خطی ورطولی کنو چی پا خدای بی دی قسمی چی در رسول اللہ پا خواہ کی یو گھنٹا ستا پا ٹولی بادشاہی ورنکم اگا امام مالک کافر اگا تو مسلمانی چی دا کویت نا پیسی او تنخواہ اخلی او پا پیجارو کلاشن کوپی زن پسی گردے تو مسلمانی او امام مالک کافر دے اگا امام حنبل کافر دے چی چا خدای پا خوب کی اولی دو خدای پا خوب کی اولی دو او دا خدای نے تپوسو کو چی یا اللہ تپ سا خوشحالے گی چی زاغ کارو کم ورطوے امام مالکا چی سنگا ازگار ٹیم در تدوی ملاوی گی دا قرآن تلاوت کا وزا پا دے دیر خوشحالے گی اگر امام حنبل کافر دے خدای تاو گوری طالبانو اول تلی بیات سبق وائی اول گوری بیات سبق وائی مونگا چی سبقونا ویلی زما پا لس کالا کنی یادی گی چی ما دا غرمے گرم روٹای خوڑی دی سڑے روٹای با مرچکی سر او خوڑی او بیا با مدرسے تا منڈی آمونگ چی تی سبق ویلو آغا عنقاشو دیو گو رئی مولانا رشید احمد گنگوئی حنفی مذہب و کافر دے مولانا قاسم نانوتوی حنفی مذہب و کافر دے مولانا محمود الحسن شیخ الہند آغا کافر دے شان ورشاہ کشمیری کتب خار ناطق آغا کافر دے مولانا حسین احمد مدنی کافر دے مفتی کفایت اللہ کافر دے مولانا یوسف بنوری کافر دے مولانا عجی امداد اللہ مہاجر مکی آغا کافر دے مولانا ادریس کاندیلوی کافر دے دا غرغشتو مولانا کافر دے دا غرغشتو مولانا کافر دے چی پا یو بجد شپے ماتا وی چی یو خبر دا در تیو کم کنا مال جیوے کئی ویلوے کم مال جیوے کئی ویلتا ناری غندے دے خلقو تبے ہوئے مال نویم ویلے توحید کی میرے سالہ لکلی وا دشپے سوکرال زی گرفتار کرم ما ویل چی سکوئی ویراتوی چی خدای تا دی پیش کرو وی ماڑا کے دا خیالو کو جی ما بدے رسالہ کسی غلطی کری نو زکا میں خدای تا پیش کئی چی خدای تا پیش کم راتوی چی نصیر الدین دا رسالہ تالی کلی دا ویل مال چی یا اللہ مالی کلی ویل زہر سمے در تا معاف کرو آغا مولانا نصیر احمد غرغشتوی آغا حنفی دے آغا کافر دے نظام عزیزانو عرض میں داو چی یو ٹکے ووری ملیانو خوشورو اکڑا وی پدا سے بلا ووڑے چی پر تک پغاڑا راوڑے تولو آئے دنیاوی حکمران طبقہ کے او مذہبی کے مونگ پدا سے بلا اڑی دلیو چی دا پر تک با پغاڑا کیا چو اے وابین کے پدا سے بلا ووڑے چی پر تک پغاڑا روڑے زڑم سوریوی نیتی ساسی پدا سے بلا ووڑے چی پر تک پغاڑا روڑے دبلتان کچ کول تلان دے گرزو ما پدا سے بلا ووڑے چی پر تک پغاڑا روڑے زڑم سوریوی نیتی ساسی پدا سے بلا ووڑے چی پر تک پغاڑا روڑے زد اڑو کچکول تلان دی گرزو ما کچکول کو توڑیں گا یہ کنا کچکول دروا چولو کنا او سر سڑے چی گوری دڑائی اڑائی پوگا کری یتیمانو نام خیرات اغسطے دے یتیمانو نام خیرات اغسطے دے ہر سڑے چی گوری دڑائی اڑائی پوگئی نو بدا ٹکے یاد کئی نور خبر بستی چنن پا مذہبی رنگ کیوں پا دا سے بلا اڑی دلیو چی دخلاسی مخم نشتا او پا دنیای رنگ کیوں پا دا سے بلا اڑی دلیو چی دخلاسی مخم نشتا نن تاسو گو رئی 18, 19, 20, 21, 22 گریڈ تا پروموشن ملاوی گی او دا 2000 روپوٹ ٹوبیل اپریٹر
او د 2000 روپو کلرک د نوکرۍ نه وځي وایي ځای نشته. زرګونه خلق بېروزګاره، زرګونه خلق، غلا ته خلق آماده شو، جوارۍ ته آماده شو، شوکې ته آماده شو، په کورونو ورختو ته آماده شو. دا څه وجه ده؟ دا وجه دا ده چې ملک کې دومره قحط دی او دومره بېروزګاري ده چې الله پاک دې امان راکړي. MA LLB BSc BA BT دی ته جونیئر کلرکی نه ملاویږي. 15,000 پلانې محکمې نه وویسته، 10,000 پلانې محکمې نه وویسته، 20,000 پلانې نه وویسته. هغې له تیاری څوک؟ تیاری وله څوک؟ چې دا بیې خپلي، چې دا بیې خپلي. تاومانه د بجلیګر ملا زوی وویستو د سیکریټریټ نه 2,000 روپۍ تنخواه وه. څه چل دی؟ وایي جي فنډ نشته، فنډ نشته. نو ما ورته ویلې فنډ دې ته شته چې دا اوس هم په سیکریټریټ کې ځای وران کو، شیش محل به پکې جوړوئ چې شاګان پکې کښېني. دې له فنډ شته او دې له فنډ نشته. د 2,000 روپو کلرک له فنډ نشته، د غریب بچي له فنډ نشته. مت سکولونه وایي چېرته چابړي ورته ولګي، ښه په چابړی که ولګي، په فوټپات کې پولیس نه پرېږدي. څه چل دی؟ کمیٹی والا دی نه پرېږدي. څه چل دی؟ یہ فٹپات اس پہ زنانوں کی گزر ہوتی ہے. خزی نشی تیرے دے پہ دلت خزی پہ تڑان کو سٹکورے شا نو خزی سکئی تی پہ فٹپاتو نو گردی. خدای دی حلاک کا چه حلاک شے خزی سکئی تی پہ فٹپاتو نو گردی. غریب وگے اوریتای بیگاله روټای ګټي داغه د پاره ځای نشته ځکه چې ښځه نشي تېرېدی. او د خدای قهر موا سبا به بیا ګډېږئ. میچونه خدای مبارک شه. میچ اوس خو د ښځو میچونه غونډس کا کم ځای مګي شرمیدلو ٹی وی والاو د چا کور کې چې ټي وي والا دی لعنت شپې، د چا په کور کې چې ټي وي دی لعنت شپې. ټوله شپه هلکانو ته ناست یو غونډس کر ونیسي ښځې هم داسې کوي خونه مرانه شه. وشرمیدل یا قومه والله آخرت او دنیا هم دواړه تباه دي. نم آخرت له څه کړي او نم دنیا له څه کړي. آخرت او دنیا دواړه تباه دي. غرق یې تباه یې. خدا طالبان زما دا ټکی واورئ، دعا ورته کې تی ورته وکړه، زه خو یې ورته نه کوم. یا الله د دې اذان په خاطر، آمین، خدای د دې ښکلو نامو په خاطر په دې ملک صحیح اسلام راولي. خدای چې کوم د اسلام دشمنان دي تباہ او برباد کړي. خدای داسې اسلام په دې ملک راولي لکه په کابل کې دی راوستی. یا الله، یا الله د خپل حبیب په خاطر زمون ښځو کې حیا پیدا کړي، زمون لونو کې حیا پیدا کړي، زمون بچو کې حیا پیدا کړي. شرم پرده حیا عزت مساته. خدای بے حیا وقت کې پیدا یو د ایمان نه محروم مکا. خدای بے حیا وقت کې پیدا یو د ایمان نه محروم مکا. وصلی الله تعالی علی خیر.